وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اور ورجانه چې چا مور پلار یا بل څو خپل خپلوان یو پردی مسلمان وفات شوی او یو کس داغه د طرف نه تبرعا احسانا قربانی کوي باقاعده کولی شي او غته اجر او ثواب مرسي. او دا خبره د علی مرتضی رضی الله عنه هم ثابته ده، د بعض نور سلف صالحین هم ثابته ده، لکه محمد ابن اسحاق ابو العباس الثقفي رحمه الله د خپل دا فرمایلی چې ضحيت عنه 12,000 اضحيه، وما په خپل عمر کې 12,000 قرباني د نبی پاک علیه الصلاه والسلام مبارک ته طرف نه کوي. دا د امام زاهبی رحم الله کتاب دی العبر فی خبر من عبر په دویم جلد 200 نمبر صفحه باندې دا خبره ذکر کړي. او دا عالم وفات شوی دی په 314 هجری کې، یعنی د سرورمه صدی عالم دی. فتاوی عثمانیه اتم جلد 314 نمبر صفحه باندې په دې مسله باندې تصریح کړی دا چې دا بالکل جواز لري.